خوست کې د یخنۍ پیدا کېدو سره یو شمېر موسمي ناروغۍ پیدا کېږي چې تر ډېره یې اغېز په ماشومانو وي. د ماشومانو متخصص ډاکټران وایي هره میاشت له تنفسي ناروغیو د سینې درد او سردردي له امله تر 1500 پورې ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د اطفالو متخصص رنځورمل ډاکټر ظفرخان امیري وایي د موسمي ناروغیو څخه د ماشومانو د ساتلو په برخه کې تر ټولو زیات مسؤلیت د کورنۍ والدین لري چې باید ماشومان له ډېرو ګرمو او سړو ساحو لرې وساتي. څنګه چې په شفاخانه کې د مریضانو اډمیشن زیاتېږي یعنی د ماشومانو بستر کېدل زیاتېږي همدې سره مرګومیر هم زیاتېږي. نو مخکې به مثلا په میاشت کې 10 یا 12 مریضان په حق رسېدل، اوس چې موږ داسې په اټکلي شکل خپله ډاټا وګورو تقریبا په یوه میاشت کې 15-14 پورې ماشومان د موسمي ناروغیو له کبله تلف کېږي. ډاکټر ظفرخان زیاتوي د نورو موسمونو په نسبت د ژمي په یخو شپو ورځو کې دوی ته زیات ماشومان د تداوۍ لپاره راوړل کېږي چې لامل یې د میندو بې پامي او بې غوري بلل کېږي. سږ کال څرنګه چې په ټول افغانستان کې د یخنۍ کچه یو څه زیاته شوې ده، نو ورسره جوخته د موسمي یعنی د ژمي سیزنل تنفسي ناروغیو مقدار هم زیات شوی دی چې د هغې د جملې څخه زموږ د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د ماشومانو داخلي بستر یا داخلي بستر کېدل هم ورسره جوخت زیات شوي دي. نو په دغې ناروغۍ نه که موږ تاسې فکر وکړو دا اکثرا سینه بغل دی چې موږ ورته نمونیا وایو. د یادونې وړ ده چې هر کال د موسم له بدلیدو سره خلک د موسمي ناروغیو سره لاس او ګرېوان وي چې د دې برخه متخصص ډاکټران یوازینی لامل د هوا ککړوالی او سړه هوا په ګوته کوي. که چیرې کورنۍ خپل اولادونو ته پوره توجه وکړي، خپل ماشومان په ډېره سړه هوا کې د باندې پرې نه ښودل شي څو د دغه ډول ناروغیو مخنیوی تر یوه بریده شوی وي. شیرین درمان، میلمه راډیو، خوست.